او کچری تاسو ته یا تاسو ماشومانو ته د ګرمۍ د وجې د بېهوشي چې کم علامات راځي په هغې کې د ټولو نه اول دا وي چې ستاسو د وجود نه به ډېره زیاته خوله بهر ته وځي. دویم علامات یې دا دي چې د دې سره ستاسو په وجود باندې به چکر او په سر به چکر را شروع شي. دریم علامات یې دا دي چې ستاسو به زړه کچه کېږي او بار بار به تاسو ته د الټو د خطرې سبب جوړېږي. نو په دې دوران کې چې د چا هم ګرمي شوي وي که هغه ماشوم وي یا غټ انسان وي او وجود نه خوله بهر ته روانوي یا یې زړه کچه کېږي یا هغه ته الټې ورځي یا د بېهوشي والا چې کوم علامات دي هغه پرې راځي، نو په دې دوران کې هغه ته ضروري ده چې سیرې طرف ته شي یا نور څوک ورسره موجوده وي هغو ته ضروري ده که دا ماشوم یا غټ انسان وي سیرې طرف ته دی کي هغه علامات چې وګوري نو په هغې دوران کې هغه ته چې د څه ضرورت وي اوبه وي یا بل شربت وغیره وي هغه د ورکوي چې د دې علاماتو نه هغه ماشوم وي که غټ انسان وي چې بېهوشه نشي، کم ته چې بیا هیټ سټروک ویلی شي د ګرمۍ د وجې، کم چې په اول کې ما بیان کړ چې د سر رګې شلیدی شي یا مازغې خرابېدی شي، کم ته چې برین یا کیپیلر یا سټروک یا دغه شانتې نور مختلف قسم نومونه ورته ویلی شي هغه ورته اخیستی شي چې د هغې نه ستاسو وجود هم بچ شي او ستاسو ماشومان هم بچ شي. نو دا وړوکی قدم اخیستل ستاسو دپاره او ستاسو د ماشومانو د صحت دپاره یو بهترین څیز دی. نو که چیرې دغه شان بهترین معلومات ستاسو ته پکار وي ستاسو د صحت په اړه سره سره ستاسو ماشومانو ته او ستاسو فیملی ته، نو تاسو دغه شان معلومات زموږ نه په پښتو کې حاصلولی شئ. شکریه، الله حافظ.